السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو او قدرمنو کتونکو په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. قدرمنو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته داسې طریقه در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې یو واتساپ، یو فیسبوک، یو یوټیوب په خپل موبایل کې دوه دانې استعمال کړئ. یعنې دوستانو اوس ته ګورئ زما سره یو فیسبوک دی، یو یوټیوب دی، یو واتساپ دی، خو زه د دې څخه دوه دانې هم جوړولی شم. دوې آیډي به په فیسبوک کې خلاصې وي، هر یوه به جلا جلا پر دوه مطلب زما په موبایل چې دوه نمبره زه بالکل یو بزنس واتساپ یا ساده واتساپ، یو واتساپ زه فالو کولی شم. نو واتساپ په یوې لمبرې به زه دوه چلوم، ګروپان به د دوه لمبرو وي. دغسې پسې راسه یوټیوب ته، په یوټیوب کې به دوه درې دغه وي، جیمیلونه وي، یعنې یوټیوب به دوه وي. اوس زما سره یو دی، خو چې په دا طریقه تاسو په خپل موبایل کې وکړئ، بیا به ستاسو په موبایل کې دوه یوټیوب وي. هر څه چې تاسو غواړئ چې دوه کړئ هغه کېږي. نو ډېره اسانه طریقه ده دوستانو. ویډیو تر اخر راسره وګورئ تر څو پوره طریقه یې زده کړئ. نو نور وخت نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو د هغې دپاره به دوستانو تاسو دغه یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ، کوم چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. د دغسې یو سکرین شاټ واخلئ، نو بیا تاسو د پلی سټور سره ډاونلوډ کړئ، خو لینک هم د ویډیو په ډسکرپشن کې پروت یم. تاسو دغه ځای سره څنګه کولی شئ ډاونلوډ کولی شئ. ته ګورئ دوستانو، تاسو زما موبایل سکرین ته ګورئ، په دې کې یو یوټیوب، یو واتساپ، هر شی چې دی هغه یو دی. نو ډېر نشته. تاسو ګورئ دوستانو چې دا صرف مطلب چې زه یو فیسبوک را ډاونلوډ کړم، هغه به یو کار کوي، هغه که ایټ فیسبوک که فیسبوک وي، نو لایټ فیسبوک. نو ګورئ دوستانو، زه راځم دغه اپلیکیشن کولاوم. دا ما کولاو کړه. اول چې تاسو کولاو کړئ، د دې دغسې صفحه ده، دغسې یو رنګ راځي، بالکل مکمله طریقه ده. بیا به تاسو راسئ، په دې به کلیک پسې وکړئ. چې په دې کلیک پسې وکړئ، نو بیا به تاسو راسئ، په دغه کنټینیو به کلیک پسې وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړئ، نو الاو به یې کړئ دوستانو. دلته بیا داسې الاو کړئ، دلته بیا پسې الاو کړئ، نو بیا به تاسو دغسې صفحه راوړي. تاسو ګورئ دوستانو، تاسو لږ انتظار ورته وکړئ. نو ګرده سیسټم بیا تاسو ته دغسې په هر رقم موبایل چې تاسو سره وي، دا سیسټم بیا تاسو ته راوړي. نو انشاءالله تاسو پوره ویډیو در پای وګورئ چې پوره طریقه یې زده کړئ. نو ګورئ دوستانو، اوس ماته سټارټ بټن راکړي، تاسو په دې سټارټ بټن باندې کلیک پسې واخلئ. نو اوس ګورئ ماته به ګرده اپلیکیشنان خلاص شي دوستانو. نو دا دی ګورئ دوستانو، ماته د اپلیکیشن چې دی خلاص شو. اوس دلته ګورئ ګرده اپلیکیشنان چې دی ماته راخیستي دي. که چیرې زه دا راسم ګرده زه ایډ کولی هم شم. ښه، نو تاسو ګورئ دوستانو، دا زما سره یو فیسبوک دی، دلته فیسبوک دی، دلته یوټیوب دی، دلته واتساپ دی، نو دغسې نور اپلیکیشنان دي. نو تاسو چې هر اپلیکیشن غواړئ دوه دانې په خپل موبایل کې انسټال او استعمال کړئ، نو هغه به ورته انتخاب کړئ. بیا به راسئ، په دغه ایډ به کلیک وکړئ، ایډ ټو، نو په دې به کلیک وکړئ. چې کله په دې کلیک وکړئ، دا بیا په دې به کلیک پسې وکړئ. ښه دوستانو، تاسو ته به دغسې صفحه درکړي. اوس ته ګوره زما سره یو فیسبوک دی، یو واتساپ دی، یو یوټیوب دی. زه راځم اوس تاسو در مخه په دا فیسبوک باندې کلیک کوم. ښه، نو دا دی ما ته فیسبوک تاسو ته هم په دغسې شکل کې خلاصېږي. نو دا دی ګوره دوستانو، ما ته بالکل فیسبوک خلاص وکړه. زه اوس راځم دوستانو ستاسو در مخه، زه دغه فیسبوک کولاوم. تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، زه دا کولاوم. په دې کې زما سره آیډي څنګه ده، آن ده. نو ګورئ زما فیسبوک چې دی هغه آن شو، دا وینئ تاسو ګورئ. اوس که زه داسې راسم، ګورئ دوستانو، دلته دوه دانې فیسبوک دي، هلته مو ګورئ، دلته هم فیسبوک دی، هلته هم فیسبوک دی. که زه دلته راسم، دلته بیا زما سره نمبر او پاسورډ غواړي، نو زه راځم دغسې بیرته دا اپلیکیشن خلاصوم. په دې کې واتساپ در ښیم، یوټیوب در ښیم، په دې کې د نورې طریقې در ښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې نور اپلیکیشنان هم ورته ایډ کړئ. نو ګورئ دوستانو، دا دی دلته بیا ایډ ایپ، نو تاسو به راسئ، په دا پلس علامه به کلیک وکړئ. په دې چې مو کلیک وکړل، به تاسو ته ګرده ستاسو د موبایل کوم اپلیکیشنان چې دی هغه به راواخلي. ښه، نو دا دی ماته بیرته ټول راواخیسته. اوس چې تاسو هر یو دوه کوئ، یعنې یو واتساپ، فیسبوک، ګیمونه، لاکران، هر څه چې تاسو موبایل کې چې تاسو غواړئ چې هغه دوه کړئ، نو هغه بالکل دوه دانې ځینې جوړېږي. تاسو د دوه څخه د یوه پر ځای کار اخیستی شئ. نو ګورئ دوستانو، زه راځم ټیک ټاک ته. ګورئ دا دی، زه په ټیک ټاک کلیک کوم، دغه وینئ.
ټیک ټاک ایډ سو نو تاسو به راسئ په دې ایډ به کلیک وکړئ ښه په دې ایډ کلیک وکړئ. نو اوس به دلته زموږ سره ټیک ټاک هم دوه ویني یو دغه دی دلته پکښې رالی او بل ټیک ټاک تاسو ته درښیم دغه دی دوستانو تاسو ته پر سکرین باندې ښکاري بل ټیک ټاک دغه دی. نو خدای دې وکړي دوستانو چې ویډیو مو خوښه سي په دغه طریقه تاسو په یوه موبایل کې دوه اپلیکیشنان خلاصوای سي یعنې استعمالوای سي. که چیرې تاسو مطلب خارجي واتساپونه خوند نه درکوي یا نه استعمالوي تاسو په دغه طریقه باندې په خپل موبایل کې دوه واتساپه دوه فیسبوکه دوه یوټیوبه استعمالوای سي. که چیرې تاسو دوه ایډیانې لري بیا تاسو په دغه طریقه فیسبوک دوه کوي او دغسې مسنجر ټیلیګرام تاسو هر څه غواړئ هغه دوه کولی سي یعنې د یوې پر ځای به اوس تاسو دوې ایډیانې استعمالولی سي. نو خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې کوم ویډیو لږ هم خوښه شوې ویډیو درسره لایک کړئ ماته اجازه راکړئ تر بل ویډیو وسلام.